دا مونږ د مخاج کله نه چیک آوټ کوو قادر خان راغی او بیا هم ځان له ټکې کړې چابي وله ورکړه او ویسته درومو استرخان ته بیا به ځو قازقستان ته انشاءالله او زموږ سره راځئ نو دا مزې به هم کوئ دا چکرې به هم کوئ په فری کې باندې چکرې کوو پیسې خو غونډې مه کوه لګولې دوستانو د هوټل نه چیک اپ وشو چیک آوټ وشو چیک آوټ وشو او د ماچکلې نه اوس استرخان ته روان یو تاسو به اوس وایئ چې استرخان نه خو تاسو بله ورځ راغلي وي بیا څه کوئ نو استرخان زموږ په لاره کې راځي ځکه چې موږ د قازقستان کوم بارډر دی دا د استرخان سره نږدې دی خو چونکې موږ ګروزني ته او د ماچکلې ته راتللو نو هغه بارډر نه 300 مایله وړاندې راغلي اوس به واپس 300 مایله وړاندې ځو استرخان کې به هم بېګاله شپئ سبا انشاءالله کو ژوندو سبا سهار 11 بجې به د قازقستان بارډر کراس کوو خو ملګري به وخت راپاڅېده که نه وه ناوخته به کراس کوو سبا به قازقستان ته وړو به زموږ سره راځئ غاړه مې سټارټ کړو او راځئ کښېنئ چې ځو لاندې تلو ستا خبره ټیک ده خو لاندې تلو کې صرف پیدا دی چې ته دواړه طرفه اخیستی چې که نه که وتې نو وته هم شي او که سیده بیا دې سره اندازه واخیسته که نه دې ځای کې ما اندازه واخیسته چې یاره بل روډ نشته داسې مین روډ او نه پته لري خپل سپېمې مو ته پټې کړې دي دا هغسې نورمل چک پوسټ دی هغه پخوانده په شان دی La macchina برطانیه راتګیه نو بس استرخان ته روان یو تقریبا یو 100 کیلومتره مزل خو کړی چې لا ډېر هم نه کړی سکندر خان هم ډرایور دی نن بلکې د غون ټریپ ډرایور هم دا دی مونږ اوس داسې بدلېږو را بدلېږو او سفر روان دی ګورو چې څه کېږي که نه چېرته به سټاپ کوو کوم ځای کې چې د خوراک څښاک وکړو لمونځ وکړو اوس دا تقریبا په باندې 1 بجه ده بس سټاپ هم وکړو مونځ به ورته وکړو بریک به ورته والو او نورې صفا شړې دښتې دي دا تخیمه هېڅ هم نور نشته دښتې دي انسانان نشته یوه ټریله ده موږ یو او په دې سړک باندې ګاډې ځي نور هېڅ شی هم نشته خالي پالي هر څه پراته دي دا د روس سره ځمکه ډېره ده خلک پکې کم دی نو بس که د چا دغه یي دا ځمکه په کار یي نو بس پوټین لالا ته یو خط ولیکئ ارزانه ده ارزانه نه چې هسې له درکوي یو څو سوه کاناله ځمکه مې په کار ده جریبه کاناله شی چې دی جریبه یو څو زره ورته ووایې او ما تینک چې له در به یې کړي ځکه چې د هغو ته ضرورت نشته هسې خالي پرتې دي څوک یې کري را کري نه او په کروړونو جریبونه به یې زم چې کروړونو به یې نه ربونو جریبونه ځمکې دي بالکل خالي پرتې دي څوک یې نه کرلی شي او نه د کرلو شی دی اوس که چا ځمکې سره زمیندارۍ سره شوق وي پوتین لالا ته یو خط ولیکئ یو ته یو زنګ ووایي وایي راکړه یو 2-3 زره جریبه ځمکه بالکل یې له درکوي مزیم دی بیا بس دلته پې زمینداره شروع کړئ خپل وطني فروټ موټ شی پې کوئ اډولي چېرته تګ ته حاجت نشته هر څه دلته اوبه ډېرې دي ځمکه ډېره خوراک ډېر او چې څه ستا په کار یې دا څه شی ته وایي سنفلاور ته څه شی وایي نورپراز نورپرست ته وایي که نورپرازو ته وایي موږ ته نورپراز وایي سکندر دلته ته نورپرست وایي هغه هم ډېر زیات دي د هغو نه ته ځان له تیل هم جوړوئ او ګډې بزې چرګان پکې ساتئ او بس کوئ مزې موږ خو هسې چکر له راغلي پوټین راله ځمکه نه راکوي خو راکول او ته یې سارېدلو خو ځای نه
دا روان یو انشاءالله سترخان ته چې ورسېږو بیا اپډیټ درکوو په لاره به هم درکوو خو سترخان ته لا ډېره زیاته لاره ده اوس هم تقریبا پاو کم 6 ګنټې لار پاتې ده بس موږ سره اوسېږئ چېرته دلته ګڼم دی یو هلک راله په خپله باندې ګاډی وینځو پیسې به هغه خپلې ورکړلې اوس د سکندر واخیست وایي مناسب نه ده یو سړی پیسې هم ورکړي او ګاډی هم راله وینځي ځکه چې هغه خپلې ورته ورکړي موږ ته ډېر زور ولګوو موږ پیسې ورکوو خو په چل یې نه پوهېدلو هغه وایي اول یې راله وینځه خاورې راته نه رکړې فوم یې راته ولګوو بیا راته وویل چې اوس یې دغه طریقه ده سکندر ته چل یې زده کړو وینځي څوک پیسې نه لیم چې زور یې ورکوو خو ډېر نور وروسته یې رانه واخلي هغه هلک ته مې وویله کارواش هلک ته مال کو دا کار کوي تاسو کار کوي نو ما ورته داسې ایکسپلین کولی نه شو د انټرنیټ ما فوجي غونډه ما د ملیشیا دغه فوجي جامې جوړې وې بلې بچي اوس یې دغه غونډه کمانډو غونډه کې معلومه مال کو کارواش کې کار کوي مال لا ګاډی انجن مال کو چل لا کوي هغه کې خپل 100 روپۍ وارچلې نو ما ته پوسټ ته وویل ته پوسټ وکړه مال کو وروسته به وایي چې 100 روپۍ ډېر آسان دي بس اوس مو چل زده اوس خو دې کې دا زوینه خو هر ځای کې د خدای بلا دی او په سل خو پیسې پاو دی ما نه نه ډېر انسانیت پکې و کې خپل روپۍ ور وارچلې نه اخیستل دغه دا فوم په وویل سره یو کپړای کنه بس د کپړا صرف د دبو مبول ورکې داسې صفا کوي چې نه نه اوس هم خو پورا صفا شو اوس هم ګوره د بریک نه مسله ورو وتا کنه نه نه انسانیت به کې منی یار د پښتنو په شان ملمنستیا کوي د سړي زموږ پښتنو کې دا کلچر شته کنه ملمه چې راشي پیسې په ملګوا دا زما ملمه دی ناشنا کسان او ما تاسو ته پوس کو لاس راکو سلام وکول چې دا لارې باندې تاسو لارې خو اکثر مونږ وایي دا لارې کس د بیا سره راځي ها نه 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 ښه خلک دی دغه پرون مونږ ګوره مونږ خلک هم ملوز داسې نه کوي زموږ خلک هم ډېر بیکاره شي مونږ هم د انګریزانو د غیزه کې د سکرین باندې لګ د خپل شي نه وو چې لګي دا دغه داغونه تل زموږ نه دا ښه خلک دي نه ډېر ښه خلک دی ډېر ښه خلک والله چې It's unbelievable ګوره بیګا غالک د ټیکسي پیسې وانخسته موږ څه څومره زور د لکه سما څومره زور کو د پیسې وانخسته نه دا خو داغستان ولا ګوره لکه زته لکه دغه غونډه کوم خو لکه د دې موږ صفاتونه ډېر زیات اوریدلې دي لکه دې لګرف دي خو ډېر پښتانه خلک دي نه نه ډېر ښه خلک دی والله چې ډېر ښه خلک دي اوبسلی دار سړي خپل دغه یې کنه لګ ډېر باندې دا مې په خو باندې نه اړولې دغه نه کنه چې کی به جنکشن راځي هغه هیڅ جنکشن نشته صحیح ده مهرباني رسلان خان را نمخ کې ده کنه سکیورټي را نمخ د لکانو د موټر د سټیکر بدلایي نوې وته لګي وای نوې سټیکر ته لګو گاړه مولم باو پېټرول سټیشن کې ودرو وای نوې سټیکر ته لګاو موږ له کیمرې لا سو کرا کړی دی هغه دواړه لګي سټیکر ته ټول بدل کړي یار بس اوسه مالا تاسو چینل دی او تاسو سټیکر دی موږ څه نشو ورکو څنګه نه ځم را باندې پمپا کوي نوې سټیکر یې بګاړې ولګو ډېر ته خوشاله وي زوړ ته لري کوئی خیرن شوی دغه ته سټیکر بدلایي او د ډاکوانو دغه اسپیم د فلم شولې نه راپټی کلی دلته یو مې افغانستان ته روان کړی په روډ باندې مسلمان دا وګوره کنه دا جو ویرو ټانګي دي کنه دغه دي ټانګي دي کوسټي زما په نیم جوړ کا دا ملګری چې دا یو خدا ټیر بدلاو موږ ته کومک ونه کوم او پاتې دا ټرک د انګور نه نشته او موږ له انګور فری راکړل پټه کوته انګوري راکړو دې دا په لار فری یره والله ډیر ښه خلک دي ډیر دا پته نه چې چرته وړي دا غون ټرک یې د انګورو نه ډکلی او دغه وایي موږ ته یو غټه کوته راکړو دا څه په لار فری موږ خپل ما اخیستې په پیسو هغه نه په هوټل کې پاتې شو دارا لگا درا پڑھو کے کوئی بندے تھوڑے سے نو سرباز تھے نا یہ تو اچھا بندہ مل گیا اس نے پیسے بھی ڈال دیے اور طریقہ بھی بتا دیا دغه لار وکړه دا گروزنی دا دلبر خان علاقه او دلبر خان ولاړو په دې وخت دا د گروزنی جنډا په مراله کنه نه دا د گروزنی لار هغه دغه چې ما خام ملاو شو
ولزي د خیره نه موږ داسې تللی وو دغه ګروزین لاره left to the هغه بس راغله don't know. دلبر خان راغی چیکینګ کوي دا خو ډېر بې تورې غونډه روان ये जंग लवर्जी खान आ गया चेकिंग करना है कर रहे हैं गाड़े मोद रो बसन भाई लो खुराक मराक दमाने कोम कड़ू सफाम शो खुराक बच शेख लो खैर बस खुराक ढेर दे हां बिरयानी खुरे कसा खुरे چې زپر را منر چیو خړل شی بر منو خرستړی دی خو شی را منو خري نو د مخاج کلا روان یو استرخان ته او په لاره کې مو یو سټاپ وو او لږ اوږي دغه شو پیاز کټ کوي ولله فلمونه او دا چې دا او دا په درې پاکستانیانو مو یو افغان را کابو کړی دی درې پاکستانیان یو ته مو را ایثار کړی دی پرې دوی نه پیاز او ټماټر په کټ کوو افغانستان پختون دی ها موږ پیاز ټماټر ته کېنو لري پوه شوې هم دکه کار بتېلو او دغه ولا پنجابي چولې جوړي پروفیسور د په اخره کې پنجابي کوي خره وبو ولا ته د جوړي بس دغه وبو ولا یو ورځ د وبو ولم دغه د سم د وبو ولا کوي چې پته ولګي مړه دیره افغانستان ډېر خپل ځای دی ډېر مزیدار پاکستان او د استرا د مین غونډه کې بارډر ایریا ده اوس لږ ساعت وروسته ان شاء الله بیرته راشي ته وړو او دا ټول راشي دی خو مطلب داګستان سټیټ رشین فدریشن ټول په سر رشین فدریشن کې دا کړو مولار دی کړو بګه خمدار سور سار کې ولار دی او دا کسان رااله او دیره تاریان ریان ګوري چې دا کومه بشورو ده الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحیم یا روټه مخړه ډیر غازه وړه ډیر سره وکړه بس عملګری ماړ شو خو بڑ مټه مخړه او سوی را ته خایا بارډر استرخان ته خایا وزو استرخان ته کیبل لري کوم دا کیبل لري کوم لکه یو مچم راغلی دی وی واپس لاسو غلی شو تمرا یاره مونږ سره دې ما کازاکستان ته وسلړ شي نو اوس مچانو غاړه تود دي ځان سره ګرم دی اډل هوس د چچن مچ نه راته اوس بد ما جوړا دا چچن نه دا داغستان مچ دا داغستان ونه د قازق ما جوړا نشنلټي ولا بدله یا نشنلټي ولا بدله یاره بس خیر ده کنه اوس ټول خو لیفټ غوښته کنه دا راځل نشه چې کوم دی خو خاين نه دی چې بارو دې بچره ته کازاکستان کوم نه ازبکستان ته سره ورسول دلته کې د ازبکستان مچان مو ته دغه ویا خوش آمدید ایمیگریشن کارت رو باسه ایمیگریشن کارت رو باسه هوټل نه ملوي هوټل نشته دا به یو نوې په ګاډي کې بشپو کې دا یو نوې تجربه وکړه چې لکه دیتم پته نه شي نه د بیلاروس نه سره راشي سره کارت نه ایمیگریشن ها تیر ځل راکړو سماته کیسه نه دي سې نه راکړو ما سره کوونو ما سره بهونه نه دي راکړي دا اخره کوالي دی واپس ها دا سما خیال چې موږ راکړو ایمیگریشن کارت او قسم سزا دا वो इधर उधर खड़े थे लेकिन वो बिजी थे आज बिल्कुल चेकिंग नहीं थी बॉर्डर पे अच्छी बात है बिजी नहीं थे बस उन्होंने पैसा बना लिया मूड उनका इतना नहीं था आज कहते दिलबर खान कहते आज का पैसा बन लिया دوستانو د بارډن نه راکلیر شو سلويخ دقیقې ټایم واغستو او خان راته وی چې سیده د استرخان لار نیسي او په لاره کې یو بل خوا کوز نه شي د لګانه د خاص خیال کوي اصل وبران غونته کیدي چې بس پټرول لګلري دي داسې په مزه مزه گاډي بوزا چې پټرول له یو رسي مخکې چټي خوشاله شي چې دغه بارډر نه کراشي دا بارډر په بارډر کې بارډر زه په کې مخ کې نور راغله دک ځای پکې یو ځای وکنه دا بارډر نه بارډر ما د خوشالۍ خبر کړو مې زه اوس مو سمرقند ته رسوم ما پته ونه لګی دا ضرور سمرقند نه تاشکند ده بارډر کې دنه بارډر مونږه چا بارډر کې دنه بارډر دا رشین سټیټ ته خوش آمدید داغستان نه هغه ته خوش آمدید د بورډ نه را مخکې کړی دي لایټر تیز کړل دې ته وی سمرقند ریګستان
دا خوستان ډېر ناوخته اصفهان ته راورسېدلو دې موټر کې شپه وکړله د 12 بجو نه وروسته وټیم او ښه خبره دا وه چې د کتاب کې را نومونه ولیکل پاسپورټونه یې رانه واخیستل او اوس بجو قازقستان بارډر ته دا سفر زمونږ د ماچکله نه چې کوم شروع دی هغه جاري دی دلته مونږ ګرځو راګرځو نور نه مخکې ګرځېدلي وو بس صرف تګ دی ګاډی ریډي دی او راځئ چې نه وه کړی و دی نور هر څه بند دي سهار دی سنډی دی سټور ته ورننوځو که څه خوراک شي او که پیدا شي چې ویخورو او بیا به چې ته ځو بارډر 1.2 mile. Doar durere traffic nu hava bas bazar ne rahat soda podam shwa de kasan lo pajama shajara khurak bushi inshallah. In 3/4 of a mile, turn right onto US Govostopnaya Proyezd. अब इसकी बारी आ जाएगी نه دا هم نه دي لګولې Mam ne lagoli. هاي समर का तो आप सीधा भर के तो होता है या या तो जोर ना गोल Na de ki aukar de. Na ta aukar de. मैं गादर को नहीं कह रहा ये तो मिसाल तो इस तरह ही समझाई जाती है ना तो अभी तो ये तरबूज ले लेते कि नहीं लेते? तुम्हें अंगूर 2 दफा तो अंगूर तुमने लेके फेंक दिए यार तो खाते तो कुछ हो नहीं और ऐसे ही लगे हो के अंगूर थे नहीं मुफ्त के नहीं वो पैसों वाले भी मुझे पता नहीं वो पैसों वाले तो इसके फ्रिज में लिए रहेंगे पता है रुकना पड़ता है धोना पड़ता है हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है ना कि हम बैठ जाएं रुक जाएं कमरे में हम पहुंचते तो फिर हमारे खाने ना पेट फूलते लगाए हुए उन्होंने अंगूर तो बहुत दिए थे 5-6 किलो अंगूर दिए होंगे ज्यादा बहुत अंगूर थे लेकिन वो हमारे किस्मत में नहीं थे बस हमने तो नहीं थोड़े बहुत खा लिए ना नहीं पीछे हमने खा लिया थोड़े बहुत आप लोगों ने वो तो In 1 mile, keep right. तो थोड़े बहुत फिर भी किस्मत में थे जो पैसों से लेते उसमें तो फिर कोई वो तो किस्मत आप लोगों के पास 2 दिन फ्रिज में पड़े रहे लेकिन नहीं खिलाए यो आपकी वो आप शायद खुद खा गए नहीं रात फ्रिज में रह गए। को जब तुम लोग आए ना तो तुम लोगों ने कहा अंगूर खाते तो हर एक ने कहा नहीं खाते क्योंकि तुम्हारे पेट भरे हुए थे कोक लगा के आए थे ना वो तो खैर लेट था ना चलो कोई नहीं खरबूज मरबूज ले लेंगे इंजीर का पौधा था उसके बहुत जबरदस्त इंजीर थे ना फिर हमने उसको अभी जो वीडियो बना रहे हो ना इसमें मत बोलना अगर शकील भाई ने सचमुच में किया तो ये इसको फायर कर देंगे वीडियो तो बनी यूट्यूब नहीं। का वीडियो देख के बोलेंगे ये तो आपने प्लान किया था सड़क बनी इधर गायों ने नाका लगाया हुआ है और ये एक गाय हमारे सामने आ रही है कि नहीं जाना रोक रोसी ये तो डीजे के मोड में आ रही चला रही है इधर गायों का राज है राज मल्होत्रा गाय Yes. 45 उधर मैप आ गया सर शकील भाई जफर भाई हाँ मैप पर आ गया على كده البورصة تسويقها من مختلف بس شمر بس سفرك بعد تزار رسول بعد पता अननोन ने कहा चल पता नहीं किस टाइम में या नहीं हो तो मैंने उनका खाना नहीं खाया लेकिन बड़े जबरदस्त खाने खिलाते हैं अच्छा उनको कहो ना वजू के लिए पानी चाहिए ना थोड़ी देर बाद गरम लोटे में गरम पानी लेंगे कहते तंदूर के अंदर जो रोटी पकाते उसके बाद रोटी निकालने के बाद उसके अंदर लोटे तंदूर के अंदर 2-3 लोटे रख देते हैं बॉर्डर में चेक पोस्ट होगा जो भी होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है ये तो पानी में निकल जाना पड़ेगा हमें हैं? ये तो रिवर आपको आगे आ रही है नहीं रोड है ना रिवर है नहीं फेरी चलेगी फेरी। फेरी चलेगी पैसा देना पड़ेगा किधर से ले जा रहे हैं रोड तो बेकार है नहीं पहले पूछ तो लो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं Kazakhstan? Kazakhstan. All right, thank you. रूस надо रूस 200 ठीक है हाँ। क्या कहते हैं 202 फेरी में चढ़ा के ले जाएंगे ये आपके नए एक्सपीरियंस हो गया हम की है हमने पहले रिवर्स फेरी ली है हमने अच्छा मुझे नहीं नहीं ब्रिज है बेकार सा ब्रिज बना हुआ है अच्छा मैंने समझा ही मैं समझा फेरी क्या चल नहीं फेरी भी चलती है वो साइन में आ ही नहीं रहा है कि ब्रिज है वो उसको लखनऊ पैसे का ब्रिज देने लगा होंगे। है 200 रुपए दो मेक शिफ्ट ब्रिज लगा हुआ है आज नहीं है तो मैं दे दूं
मैं देता हूँ। दे दो, पैसों के बगैर काम नहीं चलेगा कलिया। इसके पास अभी बहुत माल है, निकालो माल। ये लो एक, बड़े माल रखा हुआ है, माल इसने ये ले छिपा दो। के ठीक ठाक माल है इनके पास। गिराना नहीं है मेरा। दे नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह। इसका माल हमारा माल है। ऐसी करो, तो नहीं दिखाओ उसमें कोई अच्छा नोट है। बस सही है, सारे गंदे। ये चेंज कर लो, ये एक दो अच्छा सा दे दो इसमें। सिविलियन में भी रखने हैं। नहीं मैंने तो रखे हैं ऐसे, अगर बच गए तो फिर अच्छे नोट बचने चाहिए ना। चलो आगे चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। यार फेरी के तो पैसे तो बनती है, इस ब्रिज के पैसे ले रहे हो। कितने पैरी में जा रहे हो? नहीं जो होती है ना इस तरह। अच्छा, होती है। मैं डन्यूब में कितनी दफा हम फेरी पे गए ना। तो 200 नहीं है। अलग था पूछू का ये सूरज ही। फातूरा ते वाला खा, चेक ते वाला। ये पता नहीं है विलेजर ने खुद बनाई हुई है मेरे ख्याल में। चेक दे देवा तो। वाह ले लिया ये। चलो वीडियो बनाओ इसके, तो बड़ी वो काम की चीज है ना। हाँ जी दोस्तों, तो ये है बेड़ियों का पुल। ये उन्होंने अपना कोई जुगाड़ किया हुआ है। सीधा मेरी सीधी। ओ यार साहब की सीधी है। अच्छा सॉरी, आपने बनानी है अपने हाथ। नहीं, कोई नहीं। चलो आप हाथ से बना लेना, वही शेर वही दे देना, ठीक है। अब मेक योर्स एंड योर्स फॉर। हाँ ये I'll send it to you. ये चलें बनाओ, स्टार्ट करने। रोड किधर है भाई? तो ये देखो पूरा हिल रहा है। ये कश्तियों का पुल है। हाँ इसको किश्तियों का पुल कहते हैं ना। ये दिखा है मेरा फोन। ये बेड़ा है। साइड से बना देंगे। हाँ ये कश्तियों का पुल है। हाँ वो जो आदमी हमारे पास आ गया वो मेरे ख्याल में कजाकिस्तान से था। हाँ उसने कहा कि इधर पैसे देने होंगे। دوستانو دا مونږه د دغه طرف نه د روس د طرف نه کازاکستان ته وروړو، لا خو بارډر نه راغلی، خو دا په دریاول کا باندې د بیړو پل دی. څنګه په نوخار کې د بیړو پل کنه په خواجه پل جوړېدو، د بیړو په پل باندې بیړولو. نو دا د بیړو په پل راوړو. ये बंदा क्या कर रहा है? ये देखो अभी पानी की डेप्थ देखो ना, कितना हैवी पानी है। बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। देखो सारा ऊपर नीचे ऊपर, ये पानी उसको लग रहा है, पानी इसको ऊपर नीचे उठा रहा है ना। ये है तो स्ट्रॉन्ग मेटल का है, लेकिन नीचे से पता नहीं वो क्या लगा है इसको, रबड़ की डिंगी लगाई है। ये वो पानी को निकाल रहे हैं, पीछे नीचे पानी फंसेगा ना। ये मुसलसल मरम्मत भी कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पुल है, हिल रहा है, हिल रहा है ये हवा इसको उड़ा के न ले जाए। खुला डुला पुल है, खुला डुला पुल है। इसको रिकॉर्ड करो। खुला डुला पुल है, खुला डुला। खुला डुला नहीं है, हिला डुला, हिला डुला पुल। हिला जुला मिला जुला रुझान है। Just a unique experience. यार मुझे तो इस दरिया के पानी पसंद आ गया यार। ऐसे दरिया जैसे लग रहे समंदर हो, समंदर। ये पता बीच में थोड़ा पानी फंस जाता होगा ना, जो किश्तियों के बीच। शकील भाई, किश्तियों में जो पानी चला जाते हैं तो इससे निकाल देते हैं। मुसलसल रिपेयर कर रहे हैं, इधर निकाला उधर डाला। क्या निकाले जनरेटर से? अंदर कोई पानी वाली पता नहीं। ढेर आला। शकील भाई आपको वबली ब्रिज पे ले आए, वबली। ये इसके अंदर किश्तियां है नीचे ना, तो उसके जो पानी जमा हो जाते तो उसको ये निकाल रहे हैं। ये तो किधर से भी बंद है? ये राइट टर्न खुला है। राइट टर्न भी बंद है। यार खुल जाए, तुम क्यों टेंशन लेते हो? रसीद चेक कर दिया। रसीद के बगैर तो आने नहीं दे रहे। खुला है।
कादर खान नाम तुम्हें कहते हैं, टेंशन नहीं लेना है। कोयला डोला ये नजर आ रहा था कुली डुली जगह है। गाड़ी और स्टॉप ये इधर बनाना है, इधर से कोई विलाज बनाना है। دغه راسره نشته انټرنیټ میپ اپل میپ ډېر په ګډو وړو شړو لار راوستو یو هم پکې ډېر ګلالی برج ولیدو هغه به هم ته ویډیو کې وکړو او دغه طرف ته چې دغه ساین دی پړاوېدلی نه پوهېږو خو دغه چې دی همداسې تللی دی کازاکستان بارډر ته تقریبا یو 15 مایله پاتې دي ورځو پې کازاکستان ته به نن شاید انشاءالله داخلېږو زموږ سره راځئ زموږ ګاډی ودرولی هم دی ډېر ګلالی ګاډی دی هر طرف ته ځي شړو کې هم ځي बनाता करूंगा काजाकिस्तान का वो साइन नहीं आ रहा अभी, शहरों का उसका साइन आएगा। धीरे तो क्या गाड़ी नहीं आ रही है, चले आए कब है हमसे सब ज़्यादा उलाट करना क्यों उलाट अभी हम कार की क्यू में लगेंगे ये बिल्कुल बॉर्डर आ गया है। गाड़ियाँ इतनी नहीं है, 4-5-6 गाड़ियाँ हैं बस। دي زمان تقول يا سلام دي قناة खुदा दे जाता स्लो मोशन वाले। Your door open the journey ना खुद रोक लो खड़ा है। ठीक है سكلوشو हाँ زي طول الوترمز بيوز البندق هذا لا لا كده واز لا لا بتشي كده واز كده تسي واز كده انه سوفت قويه ما बेड़ी आवाज से بس يا رجل شو ياخذ كده لا روته لي خير صدقني دا اوس چې کازاکستان ته ورغواړو دا سیګنل هم کار شروع کی میپ به دې شروع شي سکندر خان اوس خو دې ته نو مین لین زون وایي چې یو لو خیلی بنده کباډرو ना रुस काजक मेंढी ने क्या یاره یقین مې نشته نشته کنه. خلاص دا ټرینیوم روسته ولاړې دي دا ولاړې کلیئر مست کلیئر هغه کلی کازک دوره اړه نه غیا هغه هم کنه چې یاره کازک کې دی چې زه مړه روسیا نو کړې موږ ته مثلا نشته ظالم په پرزون دی وسره ما سي دا ډېر बफर जोन देख ना। ये इसके साथ साथ ऐसे बॉर्डर जा रहे हैं। नो मैन लैंड देखो ना बहुत बड़ा नो मैन लैंड है इनका इसराइल का भी ऐसे था इसराइल और उर्दन का भी इस तरह बड़ा था वो बड़ी जगह है تاسو خو لوړې مخکې ته په لار ده خو بالکل کیو نشته क्यों खुदा दे کنه क्यों خوا روان دا خو ورس طرف ته ورګه خو لا تر رسیدل دي چې بارډر ته ورنږدې شي کیو بل ته جوړیږي دا بارډر دومره وګړه چې دې چې دا غلې دا بفر زون د ماته وګوره دا بند کړه ورس کې ما دغه کتل نه نه ریسپشن راغی نه نه صحیح ریسپشن ما دا والا ریسپشن نشته مالټي ولګا ولګا ګران इसमें डाल यार दो मुझे तो इस यकीन करो देखो ऐसी खूबसूरत दरिया मतलब इसके किनारे देखो किनारे इसके ऐसे फ्लैट है ना कि बिल्कुल जबरदस्त लग रहे हैं ओह स्टॉप चौक है वो चौक फोन बंद कर बंद है खाना कम देता रहा और بس راوختو کازاکستان ته راوختي خلک ټیم مو شو غنټه دلوبم کیږي چې راوختي به لاړو انشورنس هم غاړي لکاو چې په بارډر ټیم ډېر لګولګي د بیرالو د جمعات کې ما خام او د ما خوستن منځونه دواړه وکړه ما خام دا او ما زیګر د قضایي وکړل بلکې ما خام دا په جمع وکړو ما زیګر د مسفخیم د قضایي وکړو په ما خوستن دا وکړو دا ودو ہے کنا یو امامو یو مقتدیو اصلور وسره مونږ دوا غيو اصلور ته مونږ نو دا ماشاءالله جمعات دی دا ډېر ښایسته جمعات دی خو ډېر په شړ ځای کې دی نور څوک پکې نه یو ملا او یو مقتدي او دغه موټرې ولاړې اوس کېدای شي درې موټر راغلی درې کسان شوي او دغه بارډر دی بیخي لږ ساعت مخکې هم کراس کو نو اوس انشاءالله د وړوکې غونډه کې ښار دی چې 200-300 کیلومتره وړاندې دی ډېره لار ده
او زه دغه هلکان ملګري لا مونځ نه دی خلاص کړی چې هغې مونځ وکړي نو بیا پې ورځو انشاءالله. نو قازقستان ته مې انټري شوې ده. قازقستان والا ډېر په عذاب نه کړو خو هسې ګڼه ډېره زیاته وه. په ګڼه کې ویټنګ کې به کم از کم یو 4 ساعته خو به په هغې کې لګېدلي او څه موږ لږ لیټ هم راوتي وو. څه دلته بیا په انشورنس او په دې مانځه هم 2-3 ګنټې په دې شیانو مو لګېدې. دا چا خبره ورځ رانه لاړه اوس ماخوستن ده خو زه شکر دی راوښتي چې به ځو. بله مهمه خبره دا ده چې انټرنیټ دلته کار کوي. ماشاءالله. پوسټینګ برابر اپډیټ به درکوو. سلو موشن او بس چې دی نو ښه ستړي شو، ښه درواله خوراک شو، بارډر هم واه واه واه. دا به په ښار کې د ښه لایټونه مایټونه دی هغوی د قرغیزستان د دغه لایټونه دي د فلیګ د کلر. خدای خیر ښه سره دلته ورسېدې ټایمه 3 منټه ښایي او 57 باندې موږ رسو چې سودان نه ځو. کېدای شي ډېره ده کټ ډېر ښه ډېر ښه زمری هم پکې سلام ته هم ځه لکه چېرته روانې په نیمه شپه باندې؟ وره په نیمه شپه 12 بجې دي د شپې رسټورانټ ټولې بند په دی. کم یوه ده، ها 1:15 بجې دی. 1:15 د دا برګر کینګ کې باندې ډوډۍ وخوړله او ناوخته دی. موږ هم ستړي شوي مې یو خو وږي هم ډېر زیات وو. په بارډر هم ډېر زیات ټایم ولګېدو. یخني هم ډېره ده. بس برګرې مرګرې مو خوړل رسټورانټ یې بند وي او وځو د کېږو رستو. سبا به ته دا ښار کې څه نوم یې دی؟ اتارو ښار د قازقستان لومړنی ښار دی بارډر ته دا نوم نږدې. د تمام غلط وي، دا هم غلط وي، خو زه به چې خبره کوم نه ښار ده. دی. بیا سبا په لیکلو کې ورته وښیو. صحیح ده.